دوستانو که چیرته تاسو له انټرنیټ څخه کتابونه را ډاونلوډوئ پی ډي اف فایلونه را ډاونلوډوئ ډاکومنټس را ډاونلوډوئ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده ځکه دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته په ګوګل کې یو ټیکسټ درښیم دغه ټیکسټ زه تاسو ته مخ ته په ګوګل کې درښیم نو کله سم دوستانو تاسو په ګوګل کې یو کتاب پکار سي یو اپلیکیشن مو پکار سي یا هر فایل سم پکار سي کوم چیرې صرف هغه په پی ډي اف کې پکار نو دغه ټیکسټ ګوګل ته ولیکئ هغه کتاب هغه اپلیکیشن هغه فایل به خالي تاسو ته په پی ډي اف کې راوړوي خالي کلیک په وکي هغه تاسو ته ډاونلوډ سي تاسو ته بخلاصي یعنی دوستانو مختص کلم تاسو له انټرنیټ څخه کتاب را ډاونلوډوئ په پی ډي اف کې به را ډاونلوډوئ په بل شي کې به را ډاونلوډوئ تاسو ته به یو ویب سایت خلاصو بل ویب سایت به خلاصو بل به خلاص لغه بعد به هغه فایل نوسو ډاونلوډ نو اوس دوستانو ګوګل ته خالي دغه یو ټیکسټ لیکئ نو په هر فارمیټ کې مو هر شی په کار وي که کتاب وي که اپلیکیشن وي که هر شی وي نو خالي ګوګل ته دغه ټیکسټ لیکئ تاسو ته به خالي په هغه فارمیټ کې راړوي کلیک به پکوي ډاونلوډ یې به نو ډېر ضروري طریقه ده باید دوستانو تاسو ته معلومه وي او تاسو ډېره زیاته فایده ځنې اخیستلی سئ نو کوم ویډیو خوښه سوه ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم دوستان دل پر وتا سوالار په خپل بل کې براوزر خلاص کړئ هغه که هر براوزر وي په هغه براوزر کې به تاسو google.com خلاص کړئ کله سم تاسو په هغه براوزر کې google.com خلاص کړئ سرچ ته براسي اوس مثال د ما دلته د کمپیوټر کتاب پکار د ما دلته ورته ولیکئ کمپیوټر بوک اوس دغه کمپیوټر بوک تاسو په چش کې پکار ده په پی ډي اف کې پکار ده په ډاکومنټس کې پکار ده په پاور پوینټ پریزنټیشن کې پکار ده په چش کې پکار ده نو دغه ټیکس به تاسو سمپل ورسره لیکئ دلته ورسره ولیکئ فایل ټایپ کولن دلته سموس په هر شي کې پکار وي دوستانو هغه سمپل تاسو ورسره ولیکئ کوم چیرې په پی ډي اف کې پکار وي پی ډي اف ورته ولیکئ خالي بیا تاسو ته دغه د کمپیوټر بوک په پی ډي اف کې راړوي کوم چیرې په ډاکومنټ کې پکارو ډي او سی ورته ولیکئ کوم چیرې پاور پوینټ په پریزنټیشن کې پکارو پی پی ټي ورته ولیکئ نو مثال دغه کتاب صرف په پی ډي اف کې پکار ده نو ګوره اولار به تاسو سمپل دی هغه شنو ورته ولیکئ هغه کتاب وي که اپلیکیشن وي دی هغه نوم ولیکئ هغه به د فایل ټایپ کولن پی ډي اف ولیکئ دغه به سمپل اوس تاسو سرچ کړئ کله سم دوستانو دغه تاسو سرچ کړئ نو ګوره دوستانو تاسو کتلای سئ دلته اوس موږ ته ګوره دغه د کمپیوټر کتابونه راواړول دلته ګوره دا کوچنی د پی ډي اف نشان وینئ دغه خالي په پی ډي اف کې ده ګوره دغه هم په پی ډي اف کې ده 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 یعنی دلته چې دا موږ ته څه کتابونه راواړول دوستانو دغه ټول په پی ډي اف کې دي مختص به کلم تاسو کتاب یو شی سرچ کړئ دوستانو تاسو به کلیک په وکړئ لغه بعد به بل ویب سایت درته خلاصو بل ویب سایت به درته خلاصو بیا به تاسو هغه شی نسو ملاو نو دلته اوس هر کتاب خوښئ سمپل په هغه کتاب باندې به ګوره تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په کتاب کلیک وکړئ ګوره دغه اپشن تاسو ته راړوي نو اوس مثال زه غواړم چې دغه په پی ډي اف کې خلاص کړم اوپن پی ډي اف ما والی نو اوس به دغه کتاب ماته ډایرکټ په پی ډي اف کې خلاصي نو دوستانو له دغه اپشن څخه تاسو ډیره زیاته پیدا اخیستلی سئ دغه اپشن تاسو ته په ګوګل کې پی ډي اف فایلونه ډیر اسانه در پیدا کوي ډاکومنټ ډیر اسانه در پیدا کوي ګوره دغه موږ ته دغه کتاب خلاصو دا ګوره اول پیج ده دویم پیج ده دریم ده د څلورم پیج ده ګوره ټوټل کتاب دلته اوس په پی ډي اف کې راواوښتی نو دغه رقم دوستانو کوم چیر په ډاکومنټ کې پکارو ډي او سی ورسره لیکئ کوم پار شي پکارو له فایل ټایپ کالن بعد هغه شی ورسره لیکئ دلته ګوره نور معلومات هم دوستانو کې لیکلي وي چې ګوره دغه کتاب چې ده دغه یو سلو یو اویا پیج ده لس ام بي ده دغه رقم دا بل کتاب ته راځو ګوره دغه کتاب 34 پیج ده 954 کې بي ده دغه رقم دغه کتاب بیا 258 پیج د 9 ام بي ده یعنی نور ډیټیل یې ورسره لیکلی وي اوس کوم چیرې په ډاکومنټ کې پکارو نو سمپل دلته د فایل ټایپ کالن بعد ډي او سی ورسره ولیکئ دلته ګوره اوس تاسو ته خالي په ډي او سی کې راړوي نو دا کوچني نشانونه هم ورسره دي تاسې ګوره دوستانو دلته کتلای سئ ګوره دې سره هم ډي او سی ده دې سره هم ډي او سی ده نو دوستانو کوم چیرې دغه طریقه خوښه سوې وي ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ که څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان